حسن اسحاق نن د نیپال پریمیر لیګ کې ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړه. حسن اسحاق په لومړۍ لوبه کې ډېره خرابه لوبه ترسره کړې وه، خو محمد نبي بیا څه خبرې ورته وکړې. په نن لوبه کې ډېر ښه وځلېدی، د خپلې لوبډلې لپاره ډېره زبردسته بهترینه سیالي ترسره کړه. حسن اسحاق د خپلې لوبډلې لپاره نن ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړله. نوموړي په 50 توپونو باندې چټکې 65 منډې جوړ کړلې، چې په توپونه کې 3 سترې شپږیزې او 4 څلوریزې شاملې وې. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.